د حالاتو نه خفه نه یم خو باور وکړئ په حالاتو هم ډاډه نه یم چوپتیا خورا سپوږمۍ روانه له منزله اوړي که داسې پاتې شي حالات خپله په بله اوړي ولس په خوله کوي ګورئ داسې حکومت نه جوړیږي دا بنیاد کوږ دی او په دې عمارت نه جوړیږي زه بې باوره شوم که تاسې د مرچلې خلکو چغې وهم نارې مې نه اورئ دا ولې خلکو ښارو ته راغلی په یو بل باندې مو زیری وکړ لکه د غزونو مو په خپلو ځوانو سیوری وکړ ستاسو جهاد او سرخندنې د همدې لپاره ستاسو شعار او ګوت څنډنې د همدې لپاره ستاسو ارمان وزارتونه او ریاستونه وبس هایلکس موټر د کابل جان پاخه کورونه وبس واه ډېر ښایسته توراب صاحب جهاد او سرخندنې د همدې لپاره ستاسو شعار او ګوت څنډنې د همدې لپاره ستاسو ارمان وزارتونه او ریاستونه وبس هایلکس موټر د کابل جان پاخه کورونه وبس وا د مودو سوري ګریوانه سر خوړلې ولې هیڅ پوره کېږي نه ارمانه سر خوړلې ولې که مو له مخه د ښکلا آینه وښویده که مو له مخه د ښکلا آینه وښویده که مو دا وار د پښو لاندې زینه وښویده ګیره پټکی واسکټ څادر به بیا پتلون واخلي نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي ډېر ښایسته ماشاءالله که مو له مخه د ښکلا آینه وښویده که مو دا وار د پښو لاندې زینه وښویده ګیره پټکی واسکټ څادر به بیا پتلون واخلي نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي وا د ولس په 10 روپیو پالل شوې زویه وا د ولس په 10 روپیو پالل شوې زویه د کونډې مور په دعاګانو رالوی شوې زویه اوس د حالاتو ترنګلتیا نه ځان په څه وباسئ ما درته ویل چې د تاریخ سر ته ځان مه وباسئ منو چې دا لار پړاوونه جګې او کندې لري دا هم منو چې ازادي به لوږې او تندې لري دا هم منو چې یرغلګر مو په سرحد تیر کړ دا هم منو چې دا هیواد مو سره بیا کاوشیر کړ دا هم منو چې ولایتي امپراتورۍ ختم شوې دا هم منو چې تنظیمي دکاندارۍ ختم شوې خو دا هم منو چې جاسوسي نظام مو ښه جوړ دی دا هم منو چې جاسوسي نظام مو ښه جوړ دی دا هم منو چې نظامي چوپړ مو ښه موړ دی خو دا هم منو چې څوک فیسبوک ته او څوک په ګپه ولاړ دا هم منو چې اداري سیستم په ټپه ولاړ ډېر ښایسته ماشاءالله دا هم منو چې جاسوسي نظام مو ښه موړ دی دا هم منو چې نظامي چوپړ مو ښه جوړ دی خو دا هم منو چې څوک فیسبوک ته او څوک په ګپه ولاړ دا هم منو چې اداري سیستم په ټپه ولاړ زما خبرې به نورې خبرې به پستې وي او رنګینې به وي زما خبرې لږې سختې دي خو سپینې به وي در پاتې شوي دا خاني به ګورئ ونه پالئ در پاتې شوي دا خاني به ګورئ ونه پالئ دومره قوي مسلماني به ګورئ ونه پالئ ډېر ښایسته در پاتې شوي دا خاني به ګورئ ونه پالئ دومره قوي مسلماني به ګورئ ونه پالئ دا روابط او خپلولي به پر شا وتنبوي ناانصافي ناانډولي به پر شا وتنبوي وسله په لاس تر اقتصاد یې تر شا ولاړ و وایي 48 هېواده یې تر شا ولاړ و له غره نه سخت او یو قوي نظام را وپرځېدو ستاسو تر مخ یو ډالري نظام را وپرځېدو ډېر ښایسته وسله په لاس تر اقتصاد یې تر شا ولاړ و وایي 48 هېواده یې تر شا ولاړ و له غره نه سخت او یو قوي نظام را وپرځېدو ستاسو تر مخ یو ډالري نظام را وپرځېدو وجه یې دا ناانصافي او ناانډولي پالل و کار اهل کار ته نه سپارل او قوم ولي پالل و هغه متل دی چې شوتل کې د واښه نه کوي هغه متل دی چې شوتل کې د واښه نه کوي ګاونډ چې هر څه کوي ودې کې خو ښه نه کوي له ما نه زړه غواړي ته هم ځان سره زړه راوړه زما د کور دی اور وژلو ته اوبه راوړه چې تا ویلې که په لاس مې دا فرصت راغلو فضل الرحمن ته وایه کور ته د جنت راغلو ډېر ښایسته ماشاءالله بیا یې ووایه توراب صاحب هغه متل دی چې شوتل کې د واښه نه کوي ګاونډ چې هر څه کوي ودې کې خو ښه نه کوي له ما نه زړه غواړي ته هم ځان سره زړه راوړه زما د کور دی اور وژلو ته اوبه راوړه چې تا ویلې که په لاس مې دا فرصت راغلو فضل الرحمن ته وایه کور ته د جنت راغلو نو مغول او رنگ پرنگ لا روس
لا به امریکا پروت وي یو یرغلګر به په دا خاوره خامخا پروت وي څوک چې راځي د تیر تاریخ نه دې پوښتنه کوي دا خلک ولې دلته بار بار تېروتنه کوي نه بې نور مطلب اشنا خلک پر مخ د ځمکې له دوی نه زوفت او بې وفا خلک پر مخ د ځمکې یو پهلوان مټو کې بیرته خپل طاقت یې ونړو یو پهلوان مټو کې بیرته خپل طاقت یې ونړو سر یې اوچت راوړ خو سر یې بیا اوچت یې ونړو له ابشارونو سره سر له ګړنګونو سره د سر وهل سر ماتول د دې غرونو سره د سر وهل سر ماتول دي له دې غرونو سره